نازي اقبال په خپل یو تازه ویډیو کې د ګیلمن پسې په سرو سترګو باندې ژړاګانې کړي دي او بیا دا هم ویلي چې زه د ټولو نه زیات په لورګانو باندې خفه یم. ویډیو به تاسو سره شریکوم، همدلته را سره دا ویډیو تر اخره وګورئ چې تاسو د نازي اقبال خبرې واورئ، د نازي اقبال پیغام واورئ. قدرمنو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ګیلمن وزیر په ډېر بېدردۍ سره او په ډېر ظلم زیاتي سره هغه ووژل شو، وفات شو. کله چې د هغه د وفات نه پس څه داسې ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې راغللې چې خلکو هغه کتلې نو ډېر زیات خفه کېدل. خو په همدې کې یوه د نازي اقبال ویډیو هم د نازي اقبال په خپل یو تازه ویډیو کې چې په سوشل میډیا باندې اوس راغلی، هغه پکې وایي چې د ګیلمن سره زما نه ملاقات شوی او نه ما لیدلی او نه ما د هغه سره څه پېژنګلو وه، نه ما ته هغه څه میسج کړی و. البته د کله نه چې ما د هغه دغه ویډیوګانې کتلي دي، د هغه دغه شعرونه مې کتلي چې دا دومره پښتون سړی او دومره ښایسته شعرونه ده ویل او دومره د پښتنو په غم باندې غمجن و، نو په سرو سترګو ورپسې دې مو ژړل او ویې ویل چې دا واړه واړه بچي چې د ده نه پاتې شول، نو زه په دغه بچو باندې ډېره زیاته خفه یم چې په سرو سترګو باندې دا بچي ژاړي او د خپل بابا جان غوښتنه کوي، خپل بابا جان غواړي. نو دوستانو، په دې کې خو هېڅ شک نشته چې د هغوی بابا جان په داسې یو لاره باندې لاړو چې بیا هېڅکله راتګ نشته دی او هغه چې دی وفات شو. خو په بچو باندې یوازې نازي اقبال نه بلکې ټول پښتانه خفه دي، موږ پرې هم خفه یو. یقینا چې د هغوی بچي چې دی خپل پلار پسې به ډېر زیات خفه وي. نازي اقبال د خپل پیغام په سوشل میډیا باندې ریکارډ کړی دی او ویلي دی چې زه هغه پسې ډېره زیاته خفه یم. دې سره سره نغمې هم خپل یو بیان ریکارډ کړی و، خو نغمې ورپسې بیخي په سرو سترګو ژړلي دي. نو بس دا دعاګانې کوئ چې الله تعالی دې د ګیلمن وزیر هغه جهان ښایسته کړي. یقینا چې ډېر ښکلی انسان او په مرګ باندې ټوله دنیا خفه ده، که هغه د پاکستان خلک دي، د افغانستان خلک دي، یا په دنیا کې په نړۍ کې د نور ځایونو کوم پښتانه دي، نو ټول ورپسې خفه دي. نو بالکل د خفګان خبره ده، ځکه چې یو داسې سړی زموږ د منځه تللی دی چې د هغه بیا راتګ او داسې انسان پیدا کېدل ډېره ناممکنه خبره ده.